سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. نن په یوه بله موضوع باندې خبرې کوو. ځان ته موضوع ده، هغه دا چې د پښتو ژبې پنځه یګانې څنګه استعمال کړو په لیکلو کې، یا یې په ویلو کې څنګه ووایو. نو ډیری وخت زه په سوشل میډیا کې زموږ د ځوانانو لیکنې لولم چې هلته تقریبا په 90% خلکو پښتو ژبې یګانې په صحیح ځای کې کارولې نه وي، او یا یې هم په مطلق ډول زده نه وي. که چیرې یو څوک یو لیکنه پر هغه د پښتو پر قوانینو باندې برابره وکړي، یګانې په سم ځایو کې استعمال کړي، قامه، ټکی، همدارنګه همزې، هر څه په خپل ځای باندې سم وکاروي، نو بیا له هغه لیکنې څخه په ډېرې اسانۍ سره ویونکی مطلب ځینې اخلي. که چیرې یو چا ګډه وډه لیکنې کړي، هېڅ شي ته پکښې کتنه نه وي سوي، نو ډیری وخت به هغه لوستونکی د یو لغات پر ځای بل لغات تلفظ کوي، یا هم د یوې معنا پر ځای بله معنا ورڅخه اخلي، تر څو هغه ویونکی بیا جمله پای ته ورسوي. بیا به دی ورباندې پوهېږي چې ما دا لغات غلط تلفظ کړی و، د ده مطلب له دې لیکنې څخه دا نه و، یا دا و، د دې لغات معنا دا نه وه، دا وه. نو ډېره مهمه خبره ده او ډېره ضرور ده چې یو څوک پښتون وي او بیا پښتو ژبه کې اقلا دغه پنځه یګانې نشي لیکلی چې څنګه زه دا پنځه یګانې وکاروم په لیکلو کې، او د دې مطلب څه دی، په کوم ځای کې کومه یوه وکاروم، او چیرته یې وکاروم، څه وخت یې وکاروم. نو دا به ډېره بده وي د یو ځوان دپاره چې هغه ځان ته پښتون وایي او دغه پنځه یګانې دته زده نه وي. پښتو ژبه خو اقلا زموږ د یوه هم پوره زده نه ده، خو بیا هم دونه اقلا دونه خو باید وکړو چې هغه ظاهري بڼه یې لږ سمه وي. دونه خو یو څوک ورته وګوري چې دلته ډاټ کښېږدم، دلته کامه کښېږدم، دلته څنګه وکړم، جمله دلته پای ته رسېږي، دلته جمله نوره پسې اوږدېږي، بیا څنګه علامه دلته زه کښېږدم. خو خیر، راځو نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته په لنډه توګه د پښتو ژبې پنځه یګانې درپېژنم او درته ښیم چې په کوم ځای کې تاسې باید دا یګانې وکاروئ. لومړی راځئ، د پښتو ژبې کې موږ پنځه یګانې لرو. دا دي، لومړی به زه د ټولو نومونه درته ووایم. دغه یې چې دا ساده یې ده، نارینه یې هم ورته ویل کېږي، او دا یې چې دا ټکي والا یې ده، صحیح دی، او دا چې دا اوږده یې ده، سر پر سر دوه ټکي لري، او دا چې دا امریه یې ده، د امر کولو په وخت کې کارېږي، او دا چې دا مونث یا ښځینه یې ده. اوس به یې زه تاسې ته په مثالو کې در وښیم تر څو تاسې په ښه توګه ورباندې پوه شئ. که چیرې تاسې هغه وخت تاسې یو لغات لیکئ چې په هغه کې تر یې مخکې توري زور درلودی، زور خو ښه پېژنئ، او یا هم تر یې مخکې توری الف و، نو بیا به تاسې دغه یې کاروئ. ډېری وخت په نارینه نومونو او په صفتونو او په فعلونو کې کارېږي. لکه یو مثال یې زه اوس درته ښیم، لکه اوس موږ دلته لیکو کله چې موږ لرګی لیکو، دلته باید دغه یې ولیکو بې ټکو یې. ولې؟ ځکه چې تر یې له مخه چې دی ګاف دی، ګاف زور لري. دا په تلفظ کې داسې موږ وایو چې لرګی، د ګاف چې دی هغه زور دی. له دې څخه وروسته راځو، دلته بل شی موږ تاسې ګورو. زه یې اوس بل درته ښیم چې الف وي، هلته کار سوی وي. لکه دلته لیکلي وي یې له مخه الف دی، نو دلته باید موږ دغه یې وکاروو. او بل مثال یې درته ښیم، لکه یو مثال د خبرې سړی. زه بیا په پښتو ژبه کې په کمپیوټر کې په پښتو ژبه کیبورډ مې سم نه پوهېږم. دا دی سړی. موږ ګوره تر یې مخکې چې وو، دلته موږ ړې درلوده، ړې چې و زور یې درلودی، نو موږ باید دغه یې کار کړی وای. اوس راځو، دغه بله یې درته پېژنم، دا سر پر سر چې څنګ پر څنګ چې دوه ټکي لري، دا ډېری وخت د جمع لپاره کارېږي. که چیرې تر یې له مخه توري زیر درلودی د زور پر ځای، نو بیا له هغه څخه وروسته دا یې کارول کېږي. دا ډېری وخت په جمع او په صفتونو کې کارېږي چې هغه جمع وي، یا هم په داسې نومونو کې استعمالیږي چې هغه دلته
وجود ونه لري. لکه اوس مثال د خبرې د یو چا نوم اخلي په غیبوالي توګه په پټه توګه باندې په هغو نومونو کې دا کاریږي. اوس دا یې درته ښیم لکه جمع یې اول درته ښیم چې مړي، بیا اړې ورکه ده دا د مړي. اوس دا مړي ګوره تر یې مخکې چې دی ړې وه هغه زیر درلودی، نو موږ باید دغه څنګ پر څنګ دوه ټکي چې دي دا وکاروو. او بل مثال یې درته ښیم لکه راوړي. بل مثال یې درته ښیم لکه دا ګوري دا اوس څنګ پر څنګ دوه ټکي لري. دا همیشه په داسې ځای کې کارولی شي چې تر یې له مخه توری چې دی هغه زیر ولري. ځي، راوړي، مړي، سړي، دي، وي، بي، دا ټول داسې مثالونه دي چې هغه څنګ پر څنګ دوه ټکي لري، دغه یې پکښې کارول کېږي. ښه اوس راځو درېیم یې ته چې هغه اوږده یې ده. دا یې چې دا ډېری وخت په ښځینه نومونو او په صفتونو کې کاریږي لکه په داسې توګه باندې. زه به یو مثال تاسې ته ووایم. زه اوس دلته لیکم مینه، له هغه وروسته لیکم مینه. اوس که زه دا مینه هم په دا رقم ولیکم او مینه هم په دا رقم ولیکم، یو څوک د دې څخه څنګه مطلب واخیستل شي چې د ده مطلب د دې څخه یا مینه ده او یا هم مین ده. خو هغه وخت د دې څخه یو څوک په ښه توګه مطلب اخیستلی شي کله چې زه دا رقم ولیکم او هغه کس چې دی هغه د پښتو ژبې په ویلو باندې عادت وي، نو هغه بیا ویلی شي چې دا خو یې مینه لیکلې ده، د اوسېدلو ځای ته وایي او دا مینه لیکلې ده. نو دا یګانې چې دي دا همیشه په اوږدو نومونو کې راځي. لکه هغه موږ تاسې به اوږد زیر ورته وایو په داسې توګه باندې چې تر ډېر کشېږي. لکه زه یې اوس مثالونه درته ښیم د دې یې لکه اوږدې، شیدې، تروې. ګورئ دا اوږده یې چې ده دا ډېری وخت په داسې توګه په داسې وخت کې کارول کېږي کله چې هغه لغات مونث یي یعنې ښځینه یي او یا هم فعلونه یي او کشېږي. په داسې حالت کې بیا دا سر پر سر ټکي چې دي دا یې کارول کېږي. او څلورمه چې ده هغه امریه یې ده. امریه یې هغه وخت کاریږي کله چې یو څوک پر یو چا باندې امر کوي. لکه په څنګه وخت کې تاسې په لیکنه کې یو چا ته وایئ چې اوس مثال د خبرې ماته غوږ ونیسئ. زه به دا لنډ ټکي درته ولیکم په دې خاطر چې ځای به دلته ډېر نه نیسي. ونیسئ ګوره دا دی امر دی. یو چا ته وایه چې ماته غوږ ونیسئ. په دې حالت کې تاسې باید دغه یې کار کوئ کوم چې پر سر باندې حمزه لري. دا رقم لکه یو بل چا ته چې وایاست راځئ، بیا کولی سئ دا رقم بیا ولیکئ راځئ. یو بل چا ته وایه کښېنئ. اوس نو دلته دواړې یګانې موږ کاروو چې تاسې ته به پته ولګېږي. لکه کښېنئ ګوره دلته موږ کښېنئ لیکله، نو یې ته مو سر پر سر ټکي ورکړه او دا بله یې مو حمزه داره کړه ځکه چې دا امریه یې ده. په دې کې موږ یو چا ته امر وکړ، نو بیا په هغه حالت کې موږ دا یې کارولی شو. راځو پنځم رقم یې ته دې ته ښځینه یا مونثه یې ویل کېږي. دا ډېری وخت په هغو نومونو کې استعمالیږي چې هغه ښځینه وي. لکه اوس زه یې مثال درته ښیم لکه موږ د یو چا نوم لیکو تورپیکۍ. دغه نجلۍ، مرمۍ. په دغسې نومونو کې چې هغه ښځینه یي یعنې مونث یي لکه دا نومونه چې تاسې واورېدل مرمۍ، نجلۍ، تورپیکۍ، وری،
داسې نومونو کې چې هغه مؤنث وي په دې کې به بیا تاسې لکه اداره یې کاروئ. او نو دا و په لنډه توګه خدای دې وکړي چې ستاسې په لږ سر ورباندې خلاص سوی وي، که څه هم ما په ښه توګه تاسې ته تشریح کړي نه دي، خو هیله ده چې ستاسې لږ سر ورباندې خلاص سوی وي. او بیا دپاره دغه یګانې چې دي دا په پښتو ژبه کې وکاروئ. ساده یې ده، څنګ پر څنګ ټکو والا یې ده، او دغه رقم یا نارینه یې دې ته ویل کېږي، دې ته اوږده یې ویل کېږي، او همدارنګه دې ته امریه یې ویل کېږي، او دې ته لکه اداره یې ویل کېږي. نو په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښ سوي، تر بیا پورې د الله په امان.